حجاج ابن یوسف د عراق گورنر بصره عراق کې کلی دی او حجاج ابن یوسف یو غټ ظالم تیر شوی بیا درته یو ورځ تاریخ ویم انشاءالله. نو پلار ورته خط راولېږه چې بچیه ته خو خلکو سره ظلمونه کوې خو دلته ګوره د رسول الله مبارک خادم دی چې هغه خفه نه کړي او بادشاه ورته خط راولېږه چې دلته د رسول الله مبارک خادم دی ګوره خفه یې نه کړي. کله چې ورته دواړه خطونه راورسېده نو دی موډار شو نو یو مازیګر یې ورته دعوت ورک انس رضی الله تعالی عنہ چې راغی ورته وی انسه دوه خطونه راغله راځه چې لږ دې مازیګر کې چکر ووهو. چکر ته روان که نو خپل لاسونه یې ورته وښود وی دا زما آسونه دي او د منډو دپاره مې ساتلي دي یو پوښتنه به درنه وکړم تا خو د رسول الله مبارک آسونه لیدلی او زما آسونه دې م ولیدل دا ښایسته دي که د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آسونه ښایسته دي؟ دی خو نر صحابي و حجاج خو لوی ظالم و ده ورته وی او ظالمه دا ته څنګه خبرې کوې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آسونو خاشنو یو طرف ته کا او ستا آسونو تو بل طرف ته کا د رسول الله مبارک خاشنو د آسونو خاشنو ستا او د آسونو نه ډېر قیمتي دي. حجاج ته داسې خبره چا درته کولی شو؟ ورته وی انسه قسم په الله که د پلار وصیت نه وی او د بادشاه خط نه وی نو ستا هغه اندام چې په هغې کې دوه سترګې دي دا به درنه ما ویستلی وی اندام به مې درنه پرې کړی وی معنا سر مې به درنه پرې کړی وی. انس صاحب ورته وفرمیل او ظالمه ته ما ته هېڅ نشې ویلی لاس دې آزاد. ورته وی ولې وی ما ته رسول الله مبارک یوه دعا ښودلې ده او راته فرمایلی دي چې څوک دا دعا ووایي دی به الله تعالی د ظالم نم ساتي د غل نه به یم ساتي دته هېڅ څوک څه نشي ویلی. او هغه دعا ما سار ویلې ده ویلې لاس دې آزاد. هغه وډار شو چې دا څه قیصه ده ورته وی هغه دعا راته وښایه که نه کومه دعا یې درته ویلې ده ورته وی زه د خره په غاړه کې غاړکۍ نه اچوم دا خو قیمتي دعا ده او ته خو زناوري تا ته زه دعا نه ښیم زه خپل کار کوه. هغه داسې چلو که خو هوښیاره بلا وه خپل زامن یې دوه د شاګردان کړ او ډېرې روپۍ ورکړې ورته وی په دې انس رضی الله تعالی عنه خرچه کوئ او په څه چل دې دا دعا زده که. نو دوی ډېر خدمت کو کله کله به یې ورته وی استاذ هغه دعا کومه یوه ده ویل غلی کښېنه دعا یې ورته ونه ښوده. کله چې وفات کېده نو بیا یو شاګرد راوغوښته ورته وی هسې نه چې الله تعالی ما په کاتمینو د علم کې حساب نه کي هغه دعا به درته وویم. نو هغه دعا دا ده بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما أعطاني ربي الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك عز جارك وجل ثناؤك عز جارك وجل ثناؤك لا إله إلا أنت ربي أعذني من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد أن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا دعا وا زما یو ملګری و هغه موټروانو پاکستان کې د ترافیکو والا به ډېر تنګه و وی هر وخت پرچې راکوي دا دعا مې ورته وښوده بیا به وی دا ډاکسن به مې لاندې هم ډک کړی و په چت به مې ورته کېنولي و وی ترافیکو بیا پرچه نه ده راکړې. زه یو ځل د دې اټک په دې پوله وړېدمه ما سره بل ملګری نو په دې پول باندې به د موټر نه مخکې کېږي
نو موټروی پولیسو زه ترې مخکې شوم نو راپسې شو نو ما هغه ملګري ته وی یو دعا ویم او دی به پرچه بیا نه راکوي ویله نه راځي والله که پرېږدي چې دعا مې ووی پې ورچوپ مې کړه به چې راورسېده چې زه استاجي نه دا ستا برکت نه دی دا د دې دعا برکت نو انس رضی الله تعالی عنہ هغه سره د رسول الله مبارک یو دسمالو او کله به چې دا دسمال خیرن شو وینځه به نه کله به زنانو تنور واچو که نه دا دسمال به دې لمبو ته ونیوه نه به لاس سوځېده نه به دسمال سوځېده د دې نه به د اخرې د اور په دې لمبو لرې کولې وی دا هغه دسمال دی چې د رسول الله مبارک د بدن سره لګېدلی دی دې باندې اور اثر نه کوي امسا مبارکه ورسره وه کله چې وفات کېده وصیت یې وکړه چې دا امسا به ما سره په لحد کې ښخوئ د دې امسا د برکته به مې الله تعالی د عذاب قبر نه بچ کوي نو دی په سنه 93 کې بیا وفات شوی دی عمر مبارکې دا 130 کالو او هغه وخت کې یو لوی عالمو قطن ابن مدرکه الکلابی رحمه الله هغه پې بیا جنازه کړې ده